أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. موږ د امام نووي رحمه الله په ریاض الصالحین کتاب کې په 250 صفحه کې 11 باب کې باب فی المجاهده باب د په تپو تلاش او په کوشش په باب کې چې په نیکو اعمالو کې باید انسان تپو تلاش وکړي او کوشش وکړي په دو باب کې او موږ تاسو په دو باب کې آیتونه په تیر درس کې وویل او اولنی حدیث مو هم خلاص کړل اولنی حدیث مو هم وویل او نن دوام حدیث کې چې د کتاب شپږ نویم حدیث کې او دوام حدیث د دو باب کې او دا د انس رضی الله عنه نه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل ربنا یعنی د الله تعالی نه روایت کو یعنی د الله سبحانه وتعالی خبر ویای الله سبحانه وتعالی څه ویای رسول الله ویای چې الله تعالی ویای چې اذا تقرب العبد الی شبرا تقربت الیه ذراعا الله سبحانه وتعالی ویای کله چې یو بنده ماته د یوې لویشت په اندازه باندې نږدې شي ماته ما بنده نږدې شي زه دته د یوه څنګل په اندازه نږدې کېږم نو دلته د الله سبحانه وتعالی ویني موږ تاسو خاطر تلل موږ که الله سبحانه وتعالی طرف ته یوه لویشت نږدې شو الله سبحانه وتعالی د موږ طرف ته یوه څنګل نږدې کړي یعنی بې وفایي د موږ د تاسو طرف نه ده بې وفایي د موږ د طرف نه ده د الله سبحانه وتعالی طرف نه بې وفایي نشته که بې وفایي کو که جفا کو دا ټول موږ بندگان کو الله سبحانه وتعالی دوه برابره موږ ته نږدې کیږي واذا تقرب الی ذراعا او کله چې دا بنده ماته د یوه څنګل په اندازه باندې نږدې شي تقربت منه باعا زه د دوو لاسو په اندازه چې خلاص شي لکه یو څوک چې غیږه خلاصي وي دوه لاس چې داسې خلاص کو سړی دوه لاسه سړی خلاص کو په دو اندازه باندې زه د خپل بنده ته نږدې کېږم کله چې بنده ماته د یوه څنګل په اندازه نږدې شي زه خپل بنده ته د دوو لاسه خلاص لاسونه چې داسې سړی خلاص کو څنګو ته خلاص کو دوه لاسونه دو په اندازه باندې زه مې بنده ته نږدې کېږم و اذا اتانی یمشي کله چې بنده ماته راشي ماته ورو راشي ما طرف ته ورو راشي ای اتیته هرولة زه د ده طرف ته تیز ورځم کله چې د ما بنده ما طرف ته ورو راشي زه د ده طرف ته تیز ورځم دی بنده که ما طرف ته په ورو قدمو باندې په قدم اخیستلو باندې ما طرف ته رسي زه په منډو ورځم الله اکبر زه په منډو ورځم او بیا هم موږ الله سبحانه وتعالی ته نه ورځو او ای ځنې لرې کیږي ورځ په ورځ دا حدیث مو هم ویل او دو حدیث کې موږ تاسو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ویایي چې الله سبحانه وتعالی موږ ته دا ویایي چې موږ تاسو باید په تپو تلاش وکړو حداقل هغه یوه لویشت الله سبحانه وتعالی ته نږدې شو حداقل هغه یوه څنګل الله سبحانه وتعالی ته نږدې شو حداقل هغه الله سبحانه وتعالی طرف ته ورو ورشو دا تپو تلاش غواړي دا کوشش غواړي رسو بل صفحه ته او بل حدیث ته دریم حدیث دا د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما نه روایت دی چې دا وویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل نعمتان مغبون
فيهما كثير من الناس. نعمتان وی دوه نعمتونه دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل چې دوه نعمتونه دي مغبون تاوانیان دي په دو نعمتو کې، په دو نعمتو کې تاوانیان دي. ای کثیر من الناس، اکثر خلک، ډیر خلک په دو نعمتونو کې دی تاوانیان دي. اوس دا دوه نعمتونه چی دي؟ دا چې الله سبحانه وتعالی دا دوه نعمتونه خپل انسانانو ته ورکړي دي او په دو نعمتونو کې اکثر خلک تاوانیان دي. ای تاوان کو داسې تجارت کې دي چې درسته ورځ او هر لحظه تاوان. هغه دی الصحت، یو صحت، سلامتی، تندرستی، والفراغ او بل فراغت، خالی وخت، بیکاره وخت، څوک چې بیکاره وي. دو نعمتونو کې چې الله سبحانه وتعالی دا غټ نعمتونه دي چې الله سبحانه وتعالی انسان ته ورکړي دي، اما په دو نعمتونو کې اکثر خلک تاوانیان دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وی کله چې انسان صحتمند دی، کله چې انسان آن جوړ دی، کله چې انسان هیڅ تکلیف نه لري، مریضي نه لري، سالم دی، تندرست دی، دا خپل تندرستی، خپل سلامتیا د الله په لار کې نه مصرفي، په نیکو عملو کې نه استفاده کوي، په بیهوده کارو کې استفاده کوي چې نه د دین نه په دو دنیا کې کوم فایده ورسي او نه په آخرت کې کوم فایده ورسي. په عبثو کارو کې، په بیهوده کارو کې مصروف دی او د خپل انرژي مصرفوي او خپل صحتمندي او خپل سلامتیا په هغو کې مصرفوي. او نن ورځ موږ وینو چې اکثره چې جوړ دي او صحت لري په عبث کارو کې مصروف دي، او کله چې بیا مریض شي وی خو بیا کار نشي کولای. باید هغه سلامتیا وخت، هغه کله چې دی صحیح دی، کله چې دی تندرست دی او سالم دی، تکلیف نه لري، هغه وخت باید په نیکو اعمالو کې باید مصرف کړو. والفراغ او فراغت، کله چې انسان کوم کار نه لري نو دی باید هغه وخت واخلي د الله سبحانه وتعالی په عبادت کې مصرف کړو، په نیکو اعمالو کې مصرف کړو. داسې همیشه داسې کار وکړه چې دته هم په دو دنیا کې او هم په آخرت کې دته ګټه ورسي. همیشه کوشش وکړه که چیرې انسان په بیکاریو کې وخت ولري، په فراغت کې په باطل باندې، په حق باندې مصروف نشي، د الله سبحانه وتعالی په دین باندې مصروف نشي، دی حتما په نورو شیانو مصروفي، په باطلو شیانو باندې مصروفي. هغه شیان چې د الله سبحانه وتعالی نه دی خوښ په هغو باندې مصروفي. که چیرې دی ځان په حق باندې مصروف نه کړو، کله چې دی خپل وخت مصروف نه کړو د الله سبحانه وتعالی په دین باندې، دی بیا په نورو شیانو باندې مصروفي، په بیهوده و کارو باندې مصروفي. ځکه چې انسان داسې یو ذات دی، الله سبحانه وتعالی داسې یو هغه جوړ کړی دی، یو زنده جان جوړ کړی دی چې همیشه باید مصروف وي، د یو څه شی سر و کار وي. نو که دی د خپل فراغت وخت، د خپل بیکاره وخت دا کنټرول نه کا، اداره نه کا، نو دی بیا مصروفي په باطل باندې، دی باید په حق باندې همیشه مصروف شي. نو دا دوه غټ نعمتونه دي چې الله سبحانه وتعالی انسانانو ته ورکړي دي. څلورم حدیث په دو باب کې چې دا د عایشه رضی الله عنها نه روایت دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم هم ښځه ده او د امهات المؤمنین نه هغه ده یوه ده. ان النبي صلی الله علیه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه فقلت له. عایشه رضی الله عنها ویلي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به تهجد لمانځه ته کېدلو او تهجد لمونځ به یې دومره اوږد به یې د شپې لمونځ کړلو او تر څو پورې چې د ده به دغه پښې به یې وچودلې. او ما ورته وویل لما تصنع هذا یا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر.
ما ورته ویل چې یا رسول الله ولې داسې کوي، ولې دومره په ځان باندې مثلا سختي ولې دا لمونځ دومره اوږدوي چې حتی پښې دې بیخي وچوي. نو او 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 په داسې صورت کې، په داسې حالت کې چې الله سبحانه وتعالی د تا مخکې ګناهونه او وروسته ګناهونه د ټول الله سبحانه وتعالی درته بخښلي دي. قال نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل افلا احب ان اكون عبدا شکورا، آیا د ما نه خوښي چې زه یو شکرګزار بنده شم؟ ما نه خوښي چې زه یو شکرګزار بنده شم، یعنی په دو باندې زه د الله سبحانه وتعالی شکر ادا کوم. دا د الله سبحانه وتعالی شکر دی چې زه ادا کوم. یعنی شکر ادا کول تنها په ژبه نه دی. دو حدیث نه موږ ته څو ګټې معلومیږي. یو دا چې د تهجد لمونځ اوږد وي، رسول الله سلام اوږد کړی دی، سجده یې اوږده شي، رکوع اوږده وي، سجده کې سړی د الله سبحانه وتعالی نه هر شی چې وغواړي، کله چې وغواړي دعا یې وکړه په سجده کې، او سجدې اوږدې کا، او دغه په قیام کې چې ولاړ دی تلاوت اوږد کا. نو کوم انسان که حافظ د قرآن نه دی، کله شي چې په تهجد لمونځ کې د موبایل نه وویي قرآن کریم، د موبایل نه یا قرآن کریم په لاس کې ونیسي، دغو نه یې په تهجد لمونځ کې وویي. په سنت لمانځو کې کله شي چې انسان په نفل کې، په نفلو لمانځو کې کله شي چې انسان د قرآن کریم نه وویي یا فرض مثال د موبایل نه وویي، مشکل نه لري. اما په فرضو کې بیا اجازه نشته، فرضو کې باید د خپل حافظې نه وویي. نو څوک چې حافظ د قرآن نه دی، کله شي چې قرآن کریم په تهجد لمونځ کې د موبایل نه یا د قرآن کریم نه وویي، قرآن کریم په لاس کې ونیسي او وویي، او کله چې بیا رکوع ته کوزي هلته دې کېږدي، څنګ ته یې کېږدي، یا فرض مثال څنګ ته یو میز کېږدي، د میز په سر کېږدي، یا بیخي هلته څنګ ته کېږدي، مشکل نه لري. نو تهجد لمونځ انسان باید اوږد کا، دا ډېر تاثیر لري په انسان باندې. یو او بل دا چې د بل نقطه دلته موږ تاسو ته معلومیږي چې الله سبحانه وتعالی د پیغمبر د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې ګناهونه او وروسته ګناهونه د ټول بخښلي وو. خو منظور دا نه و چې رسول الله بس بهر ګناه کړل، نه. اوس فرض مثال رسول الله صلی الله علیه وسلم اصحاب ته وویل چې تاسو ټول جنتیان یې، نو دا منظور نه و چې دوی بس بهر ګناه کړل چې موږ جنتیان شو، موږ ته نه. منظور دا دی چې الله سبحانه وتعالی د پیغمبر مخکې ګناهونه او وروسته ګناهونه د ټول بخښلي وو. ده او بل دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته وی چې آیا زه ونه غواړم چې یو شکرګزار بنده شم د الله سبحانه وتعالی. نو دلته شکر ادا کول، عملی شکر ادا کول دلته معلومي په دې شی باندې، په لمانځه باندې. نو څوک چې نفل منځونه کا په دو باندې د الله سبحانه وتعالی شکر ادا کوي، دا شکرګزاري د الله سبحانه وتعالی. نو تنها په خوله باندې شکر ادا کول دا نه دی په اسلام، چې تنها انسان په خوله باندې وایي چې الحمدلله الحمدلله الحمدلله، نور عمل ونه لري، لمونځ ونه لري، روژه ونه نیسي، یا فرض مثال سنت لمونځونه ونه کا. رسول الله تنها د هغه لمونځ یعنی در اوږدولو د تهجد لمونځ چې شکر د الله سبحانه وتعالی ادا کړو، چې شکر د الله سبحانه وتعالی ادا کړو. او دا متفق علیه، هذا لفظ البخاری، دا په صحیح بخاری او صحیح مسلم کې دواړو کې راغلی دی. پنځم حدیث په دو باب کې دی چې عن عائشه رضی الله عنها، دم د عائشه رضی الله عنها روایت دی، انها قالت، دی وویل چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا دخل العشر احياء الليل، کله بچي لاس شپې آخر شپې د رمضان د روژې د میاشتې بچي داخل شولې بر ورسېدلې، رسول الله صلی الله علیه وسلم به ټوله شپه بیا کېناستلو، ټوله شپه به عبادت کړلو. نو دا همیشه دا کار انسان باید ونه کړي. په اسلام کې دا نه دی چې همیشه هر شپه سړی باید هر شپه سړی کینی تکیزه پورې توزیع عبادت.
دا نه، دا فقط د روژې د آخر لس شپو کې، د روژې د میاشتې آخر لس شپو کې دا سنت دی. دا د رسول سلام طریقه وه چې هغه لس شپې د روژې چې آخر دي په هغو کې به رسول الله سلام ټوله شپه کېناستلو، قرآن کریم به یې ویل، دعاوې به یې کړلې، لمونځ به یې کړلو، او دا د رسول سلام طریقه وه. اما نور شپې چې دي غیر د رمضان نه، غیر د روژې د میاشتې نه، نور شپې به رسول الله سلام هم پس د ماخوستن لمانځه نه ویده کېدلو او بیا به وخته کېدلو تهجد به یې چې وکړلو، پس د تهجد نه به بیا یو لږ ساعت به یې سترګې پټې کړلې، بیا به ولټېدلو د ګیز لمانځه ته. نو دلته عایشه رضی الله عنها وی کله به چې لس آخر شپې د روژې د میاشتې چې به ورسېدلې، رسول الله صلی الله علیه وسلم به کېدلو او ټوله شپه به د عبادت کړو، او نور به یې چې کړل په دو شپو کې، و ایقظ اهله، او خپل اهل و فامیل به یې هم ټولو، خپل اهل و فامیل به یې هم ویښولو، تر څو پورې خپل اهل فامیل یې د دو غټ اجر نه محروم نشي. نو انسان چې کله خیر شی لاس ته راوړي، از هغو زړه غواړي چې نور هم د هغو نه بهرهمند شي، نورو ته هم ګټه ورسي. وینئ په دغو دنیوي کارونو کې، په دنیوي شیانو کې موږ تاسو وینئ ډېر خلکو ته وایي چې والا فلانی تجارت وکړه داسې ګټه به وکړي، فلانی کار وکړه داسې ګټه به وکړي، فلانی وکړه داسې به وکړي. نو موږ غواړو چې دغه دنیوي خیرونه خلکو ته ورسو، اما اخروي خیرونه په هغو کې بیا ډېر سست دي. نو کله چې یو عمل موږ تاسو ته په دو دنیا کې او په آخرت کې خیر سوي، دا کوشش وکړو چې نورو ته هم ور وښیو چې نور هم د دو خیر نه محرومه نشي او ګټه واخلي. و ایقظ اهله، او خپل اهل و فامیل به یې هم ټولو. وشد المئزر، وجد او ډیر کوشش به یې کړلو، نسبت نورو شپو ته به په دو شپو کې به د ډیر کوشش کړلو. وشد المئزر، او خپل ملا به یې تړله عبادت ته، همیشه هر کال به رسول الله صلی الله علیه وسلم به په دو آخر لس شپو کې د رمضان د روژې د میاشتې دی به په اعتکاف کېناستلو، په اعتکاف. او اعتکاف باید په جومات کې وي، په کور کې اعتکاف نشته په اسلام کې، اعتکاف باید په جومات کې وي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به لس شپې، آخر شپې د روژې د میاشتې دی به په اعتکاف کې په جومات کې کېناستلو. او دلته چې وایي وشد المئزر، او خپله ملا به یې تړله. معزر په اصل کې یعنې دا لاندې لباس چې څوک اغوندي نو ته معزر وي، یعنې دا به یې تړله. او بل منظور دا هم دی چې په اشاره باندې خبرې کړل، منظور دا دی چې په اشاره باندې رسول الله موږ تاسو ته ورسوله چې په اعتکاف کې باید بیا سړی وینې نزدېکت ونه کړو، نزدېکت نږدېوالی د خپل وینې هغه څه ونه کړو. وجد وشد المئزر، او د به تپ و تلاش کړلو، او هغه خپله ملا به یې عبادت ته تړله. نو دا هم تپ و تلاش موږ تاسو ته ښیي په عبادت کې. والمراد، حیدو مراد دا دی العشر الاواخر من شهر رمضان، یعنی دغه لس آخر ورځې د رمضان د میاشتې. دلته به یو د دغو مخکني حدیث یو توضیحات لوستلي دي. والمئزر، او معزر چې ته وایي الازار، یعنی د لاندې هغه چې دی لاندې لباس چې انسان اغوندي. وهو کنایة عن اعتزال النساء، او دا په کنایه خبرې کړل یا اشاره باندې ویل چې نزدېکت نه کړل. وقیل المراد تشمیره لعبادته، او المراد تشمیره لعبادته یعنی مثلا چې خپل ملای تړله عبادت د خاطر. یقالو ویل کی فرض مثال شددت لهذا الامر معذري، یعنی ما خپل ملا وتړله د کار د پاره، مثلا عرب داسې ویي چې دو فلانی کار ته ما ملا وتړله. او موږ تاسو ویي چې
دو کارته مې ملا وتړله، زه دا کار انشاءالله په جدیت کوم. ای تشمرت وتفرغت له، منظور دا دی چې زه یعنی ځان مې ملا مې وتړله او ځان مې د نورو کارونه فارغه کړله دو کار ته، عبادت ته. یعنی عبادت ته ځان فارغول د لس آخر شپې د رمضان. ښه. او د بل حدیث دی، شپږم حدیث دی، شپږم حدیث چې سلام حدیث په دو کتاب کې دی. شپږم حدیث دی عن ابي هريره رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا د ابو هريره رضی الله عنه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل المؤمن القوي خیر. قوي مؤمن یی بهتر دی، غوره دی د کوم مؤمن نه؟ واحب الى الله، او دای ډیر ګران دی په الله سبحانه وتعالی باندې، من المؤمن الضعيف، د ضعیف مؤمن نه، د ضعیف مؤمن نه. وفي كل خیر، او په هر مؤمن کې خیر. ان مرزو دا نه دی چې فقط مغه قوي مؤمنان نو بس هغه د ټول نه خدي د نورې څخه نه دي، نه، په ټولو کې خیر، هم په ضعیف کې خیر دی، هم په قوي کې. دا ضعیف او قوي د مؤمن هم ایمانی قوي قوت خی، هم ایمانی قوت مطلب دی دلته، او هم جسمانی قوت. هم هغه مؤمن چې هم جسمانی قوت ولري او هم ایمانی قوت ولري، دا دواړه چې ولري یو مؤمن، الله سبحانه وتعالی ته هغه ډیر ګران دی او په هغه کې خیر ډیر دی. ولی خیر په هغه ډیر دی؟ ځکه چې دغه ایمان قوي دی او د ایمان په اساس باندې دی خپل ټول اعمال کو، او کوم اعمال چې کو جسمی قوت هم لري او خیر کړلی شي او ډیر کړلی شي. اوس فرض مثال یو سړی جسمی قوي وي اما ایمان ضعیف دی، یا فرض مثال بخي ایمان نه لري. په کفارو کې داسې کسان شته دي چې جسمی ډیر قوي دي جسمی او ډیر زور لري، اما ایمان چې نه لري په هغه کې خیر نشته. دلته رسول الله چې المؤمن القوي، مؤمن ورسره یو ځای کړی دی چې مؤمن باید وي، ایمان باید ولري، نه کافر. داسې کافر شته دي چې ډیر قوي دي جسمن د مؤمن، اما هغه مؤمن چې جسمن قوي هم نه وي، هغه مؤمن چې جسمن قوي نه وي، یا حتی فرض مثال بخي معیوب وي، لاس او پښې بخي قطع وي، لاس او پښې بخي نه وي، ایمان ولري په زړه کې، دغه قوي کافر نه الله سبحانه وتعالی ډیر ګران. الله سبحانه وتعالی په قران کې ویلي چې ان الله لا يحب الكافرين، الله سبحانه وتعالی کافرانو نه خوښوي. نو دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې قوي مؤمن این بهتر دی، غوره دی او الله سبحانه وتعالی ته ګران دی دغه ضعیف مؤمن نه. اما په هر یو کې خیر شته، دا نه دی چې هغه به بيخي بد دی، هغه ضعیف، هغه ته به انسان باید په پټه سترګه ونه ګوري، هغه هم هغه کې هم خیر شته، په دواړو کې خیر شته. فرض مثال دا محتاج ته یو اگر خی چې د یو چا صفات کړل. فرض مثال موږ د یو زوی صفات کو او بل زوی اصلا صفات نه کو، نه ویش فرض مثال وی چې مثلا فلانه په المانځ کې ډیر خدای، په المانځ مثلا د فلانه سنت منځونه هم ډیر کو، نه بلم خدای، بلم ته تلاش کو، کوشش کو، غایم کو. یعنی دا رقم تعریف کړل، محتاج ته تعریف کړل د خلکو، محتاج ته بیانوي ته څو پورې چې بی عدالتي ونکو، او هغه څوک چې فرض مثال ضعیف دی هغه بیا هغه نشي جرأت کم نشي، یا فرض مثال بیروحیه نشي. یعنی په ټولو کې خیر شته، فی کل خیر، په ټولو کې خیر شته. احرص على ما ينفعك، حرص ولرئ په کارونو باندې چې تاسو ته ګټه درسي. احرص على ما ينفعك، کوم کار چې تاسو ته ګټه درسي په هغه باندې حریص اوسئ،
کوشش وکړئ چې داسې کار وکړئ چې تاسو ته ګټه درسي. داسې کار وکړئ چې تاسو ته ګټه درسي وي. داسې کارونه مه کوئ چې هغه تاسو ته ګټه نه درسي. د داسې کارونو نه چې هغه تاسو ته نه دنیوي ګټه درسي وي نه اخروي ګټه درسي وي، د داسې کارونو نه ځان وساتئ. بلکې په داسې کارونو باندې حریص اوسئ چې هغه تاسو ته ګټه درسي. واستعین بالله، او بیا چې کله فرض مثال دا کارو کې ته حریص اوسې، نو دا خو بیا ته قدرت غواړي، انرژي غواړي ته څه پوره کار وکړي، نو په دو کې بیا د الله سبحانه وتعالی نه کومک وغواړه. واستعین بالله، او د الله سبحانه وتعالی نه کومک وغواړه. کله چې ته حریص اوسې په داسې کارونو باندې چې تا ته ګټه درسي وي، بیا به دعا هم کې چې یا الله ما سره کومک شه چې زه دغه نیک کار وکړم. ولا تعجز، او بېوسه کېږه مه، ځان مه عاجزه کوه، بېوسه کېږه مه. ولا دا کار نشم کړی، ولا دا نشم کړی، ولا هسې نشم کړی، ولا اوس یا فرض مثال وي چې اوس موږ عمر تېر شوی دی، اوس موږ کله کله شي چې علم زده کړو، کله کله شي مثلا یو شی ووایو، اوس نه کېږي، اوس تېر دی. نه، دا عاجزي ده، دا انسان آن تباه کوي. ولا تعجز، عاجزه کېږه مه، بېوسه کېږه مه. هر څومره ته په تلاش او کوشش چې ته لرې، هغه په کار واچوه، په کار واچوه چې سبا ته الله سبحانه وتعالی ته ووایي چې تا یا کوشش وکړه، چې ته الله تعالی ته ووایي چې یا الله ما خپل کوشش وکړه، هغه کوم ته په تلاش چې د ما وس و هغه ما وکړه، سبا ته الله سبحانه وتعالی ته دغه عذر ولري. نه چې الله تعالی درته وایي چې تا خو بیخي اصلا کوشش هم ونه کړ، تا خو بیا کوشش کړی وای، تا خو بیا ته په تلاش کړی وای، تا خو ته په تلاش ونه کړ، تا خو کوشش ونه کړ، قرار ناست. دو ته وی ولا تعجز، او عاجزه کېږه مه د یوه کار نه، دا مه وایه چې دا کار نشم کړی. نه، ته په تلاش وکړه، کوشش وکړه، الله سبحانه وتعالی به انشاءالله کومک شي درسره، او کوم شی چې غواړې لاسته راوړې، کوم کار غواړې وکړې، هغو کې به الله سبحانه وتعالی تاسو کومک کوي. نو او په بل حدیث کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې د الله سبحانه وتعالی هغه عمل ښیي شي چې دوامدار وي، حتی که کم وي. کم دی وي خو دوامدار دی. فرض مثال یو انسان نشي کړلی چې هره ورځ یوه سپاره قرآن کریم ووایي، خدای د خیر یوه صفحه ووایي خو هره ورځ دې ووایي، یوه صفحه دې ووایي خو هره ورځ دې ووایي، یوه صفحه دې ووایي هره ورځ دې ووایي. دو ته وایي نیک عمل. فرض مثال دی نشي کړلی چې فرض مثال په لکاو روپۍ باندې هره میاشت دی صدقه ورکړو. دی چې څومره وس لري، فرض مثال 5 روپۍ وس لري، 5 روپۍ دې هره میاشت ورکړو. لږ دې ورکړو، دوامداره دې ورکړو، لږ عمل دې وکړو، دوامداره دې وکړو. نو د الله سبحانه وتعالی هغه عمل ښیي شي چې لږ وي، دوامداره وي. یوه کلمه زده کړه، هره ورځ یوه زده کړه. یوه آیت د انسان زده کړه د ترجمې سره، هره ورځ د هغه یوه آیت د ترجمې سره زده کېږي. اما دا چې انسان یوه ورځ ورولټي، بس غواړي چې د یوه سپاره ټول ترجمې زده کړه، بس د غوستي ستړی شي، خسته شي، بیا بله ورځ بیا پرېږدي داسې. دا د الله سبحانه وتعالی ښه شي. هغه عمل د الله سبحانه وتعالی ښیي شي چې کم وي، دوامداره وي. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا. وإن أصابك شيء، کچېرې تا ته یو مصیبت در ورسېدلو، کچېرې تا ته یو مصیبت، تکلیف، یو مشکل در ورسېدلو، نو ما ویه که ما داسې کړی وای داسې به نه وای شوی، که ما داسې کړی وای ما داسې به نه وای شوی، ولا ما ته داسې وشو، داسې مې وکړه، داسې وشو. نه، دا بیا ما ویه. کله چې یو مصیبت انسان ته ورسي، انسان باید دا ونه وي چې که ما داسې کړی وای داسې به نه وای شوی، که زه هلته تللی وای هسې به نه وای شوی. دا دې بیا نه ویي، خلاص پرېږده، خلاص وشو، هغه تېر شو، ولاړه، هغه اوس په هغو کې هېڅ نشي کړلی، انسان هېڅ نشي کړی په هغو کې. ولکن قل، بلکې دی دې ووایي چې قدر الله وما شاء فعله. دغه جمله باید موږ تاسو زده کړو د ترجمې سره. او هر وخت چې موږ ته شیطان پخواني کارونه یادوي چې ګوره داسې وشول، که داسې دې کړي وای داسې نه وای شي، ته ووایه قدر الله وما شاء فعله. قدر الله، دا الله سبحانه وتعالی تقدیر کړي و چې داسې باید وشي. ګذشته چې څه تېر شوي دي دا ټول الله سبحانه وتعالی تقدیر کړي و.
د آینده چریتی موږ تاسو نه خبر باید آینده ته په تلاش نه چې د پخوانیو په کارو کې پریوزو پخوانی تیر شوي دي هغه د الله سبحانه وتعالی داسې تقدیر کړي وو چې باید وشي وما شاء فعل څه چې الله سبحانه وتعالی وغوښتل هغه یې وکړ څه چې الله سبحانه وتعالی وغوښتل هغه یې وکړ نو دا باید موږ تاسو زده کړو وقدر الله وما شاء فعل قدر الله وما شاء فعل نستی به هغه گذشته کارونه مصیبت تکلیف مشکلات مریضی در ټول باید انسان ویر کو فإن لو تفتح عمل الشیطان دغه چې انسان ویي کچېره کلمه چې ده رسول الله ویلي دغه انسان ته دروازه خلاصو هغه شیطان ته دروازه خلاصول انسان کوي کچېره ما داسې کړی وای داسې بشي وای که ما چېرې داسې کړی وای داسې بشي شوی وای دغه انسان شیطان ته دروازه خلاصي شیطان بیا د دو طریقه انسان ته وسوسه اچي او بیا هغه خبر ورته غټوي در حال که گذشته د تیر شوی د خلاص په هغو کې بیا هېڅ کار نشي کړلی نو شیطان دلته رسي ځکه چې د همیشه په گذشته کې دی هېڅ په دو خپل د اوس چې د اوس ژوند کا په دو کې فکر نه کا آینده چې رسي په دو کې فکر نه کا دا بس فکر په گذشته چې ول داسې وشول ولې داسې وشول دلته شیطان بیا کومک وکړي دا خبر ورته غټوي آخر غټ جنجال ځنې جوړ دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې موږ تاسو ته ښیي چې تشویش سره کم د بین یوسو تشویش ډیپریشن اضطراب دغه مریضي چې تکلیف چې اکثریت لري چې په گذشته کې لویدلي دي دغه تشویش سره کم موږ تاسو لري دا دو حدیث کې موږ رسول الله ښیي چې گذشته پرېږده خلاص لاړل گذشته ولاړه قدر الله وما شاء فعل دا حدیث ډیر قوي حدیث دی په دو کې چې موږ تاسو تشویشونه د بین ولاړ شي که چیرې موږ په گذشته کارو کې فکر وکړو د موږ تاسو تشویش زیاتوي موږ تاسو تکلیف راچوي ذهنا روحا سړی په تکلیف کی نو دو خاطره باید انسان پس د مصیبت رسیدلو نه پس دونه تشویش بیخي پرېږدي تشویش او فکر بیخي پرېږدي چې ول داسې وشول خلاص نو دا بهترین حدیث دی او دا به همیشه باید موږ تاسو یاد وي او دغه کلمه باید همیشه موږ تاسو یاد وي قدر الله وما شاء فعل دا د الله سبحانه وتعالی تقدیر کړی و دا د الله سبحانه وتعالی په تقدیر کې و چې داسې به کیږي وشول وما شاء فعل څه چې الله سبحانه وتعالی وغوښتل هسې وکړ خلاص اوس پس د دونه باید موږ تاسو ته په تلاش وکړو ځکه چې موږ تاسو د آینده تقدیر نه یو خبر اما د گذشته چې تیر شول اخو خبر شول دي وشول اما د آینده تقدیر نه موږ تاسو نه یو خبر نو آینده ته باید موږ تاسو ته په تلاش وکړو کوشش وکړو او بس گذشته باید پرېږدو ځکه چې بیا شیطان دغه طریقه انسان د آینده نه اغتوي منع کوي سستوي آینده ته شیطان آینده په ویروي دغه اوس چې ژوندی دی د اوس چې فرض مثال د کوم کار چې غواړي وکړه د دونه یې منع کوي شیطان د انسان اچوي گذشته ته او په همدغو فکرو کې او تشویشو کې دو کې غورځي تر څو پورې چې انسان ضعیف کا چې ونشي کړی چې آینده ته فکر وکړه ونشي کړی چې آینده ته کار وکړه ونشي کړی چې دا فکر وکړه چې زه باید اوس آینده ته ولټیم ته په تلاش وکړم نه دی غورځي وي هغه ته گذشته ته غورځي چې تیر شوي دي په هغو کې غورځي نو الله سبحانه وتعالی د موږ تاسو ته په قرآن او حدیث باندې سره کم فهم او عمل چې اصحابو ته یې ورکړي وو الله سبحانه وتعالی د موږ تاسو ته هم راکړه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله